د بلخ ولایت د سوالګرو راټولولو کمیسیون د نبیزاده مرستندویه بنسټ په ملاتړ مزار شریف ښار کې په 300 سوالګرو او اړمنو کسانو خوراکي توکي وویشل. د یاد مرستندویه بنسټ مرستیال وایي چې په دغو مرستو کې یوه بوجۍ اوړه او یوه بوشکه غوړي شامل دي. امروز هم به تعداد تقریبا 300 نفر یا 290 نفر ما زیر پوشش کمک‌های بنیاد نبیزاده قرار می‌دیم که 2 قلم مواد غذایی برشان توزیع میشه که یک قلم از آرد است و قلم دومی از روغن که در 290 نفر به تعداد 70 و اضافه تر از 70 نفر از طرف کمیسیون مواد مخدر از شهر جمع آوری شده که اونا هم مستحقین هستند و اونا هم شامل هم 290 نفر است. در مجموع برای 290 فامیل ما امروز کمک غذایی را توزیع میکنیم. له بلې خوا د بلخ ولایت د سوالګرو د راټولولو کمیټې مسؤل وایي دغه مرستې د اړمنو او بېوسه کسانو ترڅنګ 80 تنو سوالګرو ته هم ویشلې دي. با تعداد 70 خانواده هستند که در بنیاد خیریه کمال نبیزاده ما معرفی کرده بودیم. البته اول در سرمیش معرفی شده، سرمیش ما مستحق و غیر مستحقشان سروی کرده در ما معرفی کرد، باز اونا را آوردیم در کمال نبیزاده معرفی کردیم. در اینا 70 خانواده را یک بوجی آرد هستن و یک قطعه روغن امروز که 70 خانواده گدایانی که ما جمع آوری کردیم کمک میکنیم. ورته مهال د یادو مرستو څخه برخمن شوي له دغه اقدام څخه خوښي څرګندوي او له بېوزلو څخه ملاتړ یو انساني عمل بولي. دوی دغه راز له نورو سوداګرو او بنسټونو څخه هم د ورته اقداماتو غوښتنه کوي. خداوند الهیم کل اسلام مؤمنه کمکش نصیب بگردانه، الهیم پروردگار نگاهانش چیز بگردانه، کل اسلام مؤمنه. همین یک بوجه آرد میشه و یک 3 روز یا 4 روز میشه. نیت کمک میته کم وقت علاج نداره. یک 2 تا بچه مایده داریم، بچه کارگر نداریم. یه نمید یک پیسه کرای موتر اکس رفتن. د سوالګرو د راټولولو کمیسیون د معلوماتو له مخې تر دې دمه شاوخوا 280 تنه سوالګر د بلخ ولایت په کچه ثبت شوي دي چې له شاوخوا 300 تنو سره د ځینو سوداګرو او مرستندویه بنسټونو په مالي ملاتړ مرستې هم ترسره شوي دي.